کم فلم دی وکړو؟ شهنشاه باچا. شهنشاه باچا. او دا بل فلم دی نو کړو؟ دا بل بګور خو بیا به ماقام ورنټی درکو. دا مولانا رضا چې شهنشاه باچا ډېر ښه فلم دی. ښه فلم دی. ښه فلم جوړ. سوال غواړي شاید خلک په جړاو جوړول سره زمونږه موږ درې وانه وکړو. درې وانه یو پرون یو حضور دی کنه؟ یو حضور دی. هغه مخکې کتلو دوباره مو وکړو. ها. او یو پرون دغه یو وکړو بدمعشي بدل نه پاتې کوم. په خپل لحاظ سره مضبوط فلم دی. ښه خاص لري. او شهنشاه باچا چې څنګه ساشي لري کنه د سره جوړ شوی. ښه فلم جوړ شو. تقریبا یو غنټه ولا ما وجړل سترګې مې پاکول دي مرګري ولې څه چل شي اخر ما ته وای ما ورته دا فلم زما ډېر خوښ شو. بس مطلب کہانی پکې مزیدار ده. ما ټول کہانی د ډز ډوس پکې نشته. کم فلم دی خوښ شو؟ والله چې زما خدا فلم خوښ شو یاره دا بدمعشي بدل نه پاتې. بدمعشي بدل نه پاتې. دغه کاست هم ډېر زیات دی. هاي لیول هاي بجټ فلم دی. د دې باندې خرچم زیات شوی دا او میوزیک هم ډیر ښه دی کاست هم ښه دی. 600 روپے ټیکټ دی بسو واغستو 600 ګران نه ټیکټ چې فلم خې پروا نه دي کنه سل 200 د زیات او خلک صفات کړي کتلې دی. ما نه کتل اوس به زګورم او نه خلک ډیر راوته ویل چې صحیح فلم دی. دا فلم دی ارشد خان. شهنشاه باچا. شهنشاه باچا. یو خدا بل فلم هم لګیدل. شهنشاه باچا د ارشد فلم زګورم نه خدا سے ارشد لا بل فلم جوړی. ښه فلم جوړ شوی دی. ډیر سپر هټ. یاره زه د ګل سے پېنم هغه پر سو بیري ملاقات لم تری فټابات د بالاکوټ ته ملاقات زر شوی. ملاقات را در شوی او بس ان شاء الله شهید خان مزرد پرې وته زه شهید فلمونه نه ګورم. سپر هټ فلم دی او ارشد خان بلادا سے فلم جوړی. ارشد خان زنده باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مراد علی کډلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او نن موجود ما په پیښور خیبر بازار کې. تاسو ته پته راشي لوی اختر دی. په دې لوی اختر باندې د پښتو په سینما باندې دوا فلمونه لګیدلو. د یو فلم نوم شهنشاه باچا او د بل فلم نوم بدمعشي بدل نه پاتې کوم. شهنشاه باچا هدایتکار چې کوم دو غار ارشد خان صاحب او د بدمعشي بدل نه پاتې کوم هدایتکار چې کوم هغه ارباز خان صاحب. قدرمنو دا دواړه فلمونه د ملټي کاست فلمونو مطلب ډیر زیات هاي بجټ پر راغلو. کوشش وکړو چې د پبلک نم خبرې والو مطلب کمنټس دی والو چې کم فلم خدي کم خنده فلم سپر هټ شو کامیاب شو یا فلاپ شو نو راځي د پبلک په کمنټس وکړو خبرې اثر کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال غواړم د فلمونو په حواله سره. یاره مو خو سره راو فلم ته او دې فلم صفات را نه چا کړی چې ډېر ښه فلم دا بدمعشي بدل نه پاتې. بدمعشي بدل نه پاتې. کتل املا نه دي. نه کتل املا نه دي. نو دې سو دا فلم ګوري. یاره دې صفات را نشي نو خامخا ما خپل عجبول به خوښ دي. عجبول له چې کوم فلم کې مزاغه هغه ګوري خامخا. یو بل مرګ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو فلم راغلی و دې کته کلانه کته او ما دواړه وکړه پرون مې هغه کتل نن مې دا کم فلم دی خوښ شو؟ والله چې زما خدا فلم خوښ شو یاره دا بدمعشي بدل نه پاتې. بدمعشي بدل نه پاتې. دغه کاست هم ډیر زیات دی. هاي لیول هاي بجټ فلم دی. د دې باندې خرچم زیات شوی دا او میوزیک هم ډیر ښه دی کاست هم ښه دی. او بل چې هر یو سړی اوس د دې فلم څه تعریف وکم چې خلک وګوري نو بیا هغې ته به پته ولګي چې دا ښه دی که ښه نه دی. نن سبا خو چې چینلو کې دا خبرې کوي څوک وایي دا د هغې مینهوال دی او دا د دې مینهوال دی. خو دا خبرې نشته. مینهوال هر څه په خپل ځای خو فلم دا ښه فلم دی. کتو فلم دی. پرون په 400 ټیکټ چلېدلی و د دواړو نن د هغې 400 د دې 600 ته ورسېدو. نو دې کې به څه ښه والی چې دا په 600 روپۍ ټیکټ خرڅېږي او عوام ماتېږي پرې همداسې. خو بل دی د ګنټې نه مخکې د خلک چې ته راغلی نو ته خو ناوخته رالې نو شو چې 600 روپۍ ټیکټ دی بسو واغستو 600 ګران نه ټیکټ چې فلم خې پروا نه دي کنه سل 200 د زیات او خلک صفات کړي کتلې دی. ما نه کتل اوس به زګورم او نه خلک ډیر راوته ویل چې صحیح فلم دی. د پبلک نه پته ولګي چې فلم به او نو مړه په سل 200 نه خوشي فلم صحیح بس 700 مرګو به او چې بیکار ای بیا 400 هم کمی سلام ګران دي 500 بیا ګران دي. په پیسې د برخه شوق لپاره راغلی له بدمعشي بدل نه پاتې. السلام علیکم. کم فلم دی وکړو؟ بدمعشي بدل نه پاتې. دا دی وکړو او قبل شهنشاه باچا املا نه کتل فلم دی مطلب صفات د چا کمی کوم فلم کړي. مطلب کې موږ راځو جهانگیر لا پیو شنو جهانگیر سے پېنه هغه پېنه چې کوم سټایل ادا کړ دا جواب نشته. هغه کوم فلم کې هغه نو بیا موږ خامخا جهانگیر سے پګي خامخا مردان سر نه ولرالو سوچ کوونو مردان نه راغلی سره ګرمه کې دنه کمیسي ته ونه ګرمه ټیکټ دا ملاو شو. ټیکټ را ملاو شو. سره کو پګراله بتا اسانه باندې ملاو شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فلم لراغلی کو خپل فلم کم فلم لراغلی
دا فلم دی ارشد خان شهنشاه باچا شهنشاه باچا یو خدا بل فلم لګیدل شهنشاه باچا د ارشد فلم زه ګورم نه خدا سے بارشد لا بل فلم جوړی ښه فلم جوړ شوی دی ډېر سپر هټ دا د جب ګل فین دی او دې مې راوستو دې فلم لا د وی جب ګل کټ او شهید خان زما فین شو یاره زه د عجبګل سے پین یم دا پرسو بیرې ملاقات لم ترې فټابات ته بالاکوټ ته ملاقات یې سره شوی ملاقات را سره شوی او بس ان شاء الله شهید خان مزر ته پرې وته زه شهید فلمونه نه ګورم سپر هټ فلم دی او ارشد خان بلادا سے فلم جوړي ارشد خان زنده باد مطلب شهنشاه باچا فلم مزیدار دی زبردست سپر هټ فلم دا بل فلم چې کوم دی بدمعشي بدن پاتې دا خو غټ کاسټ فلم کم سے کم 70-80 लाख روپو فلم دی یاره ان شاء الله دغه هم خره دغه دم بد نه وایو ارشد خان بس په فرست ټایم باندې داسې فلم جوړ کړی دی چې نه به جوړ کیو نه به جوړای داسې او نه براشي یاره تقریبا یو غنټه ولا ما وجړل سترګې مې پاکول دې مرګري ولې څه چل شي اخر ما ته وای ما ورته دا فلم زما ډېر خوښ شو بس مطلب کہانی پکې مزیدار ده مړه ټوله کہانی د ډز ډوس پکې نشته ټوله کہانی بځای یو میسج دی عوام ته سوال غواړي شاید خلک په جړاو جړول سره زمونږه څه فلم دی سوال غواړي کوم فلم دی وکړو شهنشاه باچا شهنشاه باچا دا بل فلم دی نو کړو دا بل بګورو خو بیا به ماقام وارنټي درکو دا مولانا رضا کچا شهنشاه باچا ډېر ښه فلم دی ښه فلم جوړ شوی بالکل کہانی پکې خطا کہانی داسې مورته جوړه داسې بلا څوک مورتم نه جاړي او کنه داسې مو جوړه اسلام ناره او شهنشاه باچا بیا مخرا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال خیر سو ویل غواړي د فلمونو په حواله سره انا بس په فلمونو خوانای شوی دي په خاص تاریخ مزیدار دي او موږ درې وانه وکړو یو پرون یو غزول دی کنه یو غزول هغه مختم کتلو دوباره مو وکړو او یو پرون دغه یو وکړو په ماشي بدن نه پاتې کړو په خپل لحاظ هم مضبوط دي خو خاص تاریخ او شهنشاه باچا چې څنګه ساشي وری کنه د سره جوړ شوی خو فلم جوړ شوی ډیر زبردست ماشاءالله کوم وګورو د بدمعشي بدن نه پاتې کوم یو ملټي کاسټ فلم دی مطلب ډیر زیات پبلک دی ډیر زیات هاي لیول اداکاران دي پکې او شهنشاه باچا کې غالبا دوه اداکاران دي مین نو سو ویل غواړي څومره فرق دی فلمونو کې نو بس فلم خو چې ښه جوړ شي په کاس باندې نه را فلم چې ښه جوړ شي بالکل هغه په کاس پار سره مضبوط دی کہانی داسې معیاري نه را چې په دې کې نن کہانی وا دا رستر کې نو سم ستري د پیمان چې ویژن او چې لاړ شم د شهنشاه باچا مولا غاړه ورکوم د شیخ خان دوی که څوک په فلم کې سبق نشته دا دروغ دي نن چې اتباع کوم سبق هغه ست پیمان چې د باندې مور خو غاړه ورکوم ورته دا سی و جوړول پس مطلب شهنشاه باچا فلم د خوښ ډیر زبردست پبلک نه کمنټ سمو پته چې خلک د فلم په حواله سره سوي چې فلم خدي خنه دی کم فلم خدي کم صحیح نه دی مطلب هغه پبلک فیصله کوي د دې نه علاوه یو بل فلم ریکارډینګ هم شروع دي چې هغه نوم دی ملنګي هغه به ان شاء الله په 11 اگست باندې ریسکی 14 اگست پر تیاری کې 14 اگست چوکې د جمعې نه فسته په دی وجه په 11 اگست باندې هغه ریلیز کیږي دغه فلم یو خاص خبره ده چې په دې کې په لمبي ځل باندې یو نوې اکټر انټروډوس کیږي چې دا غینوم دی اصغر چیما په سولو ویلن کې او زموږ انډستریل فکرم نوې ټیلنټ دی پکاري چې نوې الکان راشي نوې ځوانان راشي نوې اکټران راشي نو دغه ځړونه زبر دا ویم چې خلک اوبتاو شوي خلک ستړي شوي دي او اسیم پکار د چې نوې ټیلنټ راشي نو ډیره ښه خبره ده او دغه فلم به ان شاء الله په 11 اگست باندې ریلیز کیږي نو تاسو په انتظار اوسئ السلام علیکم ګرانو کتونکو زموږ راځي کټلنګ د پرواز ټي وی له خاصه په قدرمنو راغلي متخبای مزدور آباد کلی ته چې دلته یو واقعیا شوی دی یو ډکیتی شوی په یو کور کې غلا شوی دا خو خدا هغه بد قسمت خاندان دی هغه بد نصیب خاندان دی